2003 کال کې د بامیانو کلتوري او تاریخي آثار د ملګرو ملتونو د یونسکو سازمان لخوا د نړیوالو میراثونو په لیست کې شامل شول. د بامیانو د بوداګانو مشهورې مجسمې همدلته ولاړې دي. د لسګونو کلونو جګړو له امله دلته ځایي خلک په بېوزلۍ کې ژوند تېروي او د کلتوري او تاریخي آثارو په ساتنه کې خورا زیاتې ستونزې شته. د شپېلک پاک اواز د بامیانو درې ارامي ماته کړه. ماشاءالله ښه. د دې ورځې په سهار د بودا مجسمې مخ ته یو شمېر هلکان او نجونې راغلل. اوس نو خپلې ګونډې یو څه راپورته کوئ. سمه ده. ډېری دا ماشومان شاوخوا لس خو ځینې یې ممکن 7 یا 8 کلن وي چې ټول د بامیانو ځایي اوسېدونکي دي. هغه 2 کسان تاسو ته مخامخ ولاړ دي. ته به ځې د هغه کس له لاس سره به لاس جنګوي او ته به ځې له هغه کس سره به لاس جنګوي او بیرته به راځې. که چېرته دې له هغه مخامخ ولاړ کس سره لاس ونه جنګاوو نو دا به سمه وي. پوه شوئ؟ آفرین. اوس راشئ لاسونه دغسې په ځمکه باندې کېږدئ. کله مې چې شپېلک ووهلو ځئ به او بیرته راشئ. وروستي قطار ته لاړ شئ او هلته ودرېږئ. تیار یاست؟ منډې ووهئ. هلئ منډې ووهئ. ماشومان د هیواد او ملت راتلونکی دی. یو کال مخکې دلته یو شمېر د کلتوري آثارو د ساتلو نړیوال داوطلبان راغلل او د ځایي ماشومانو لپاره یې د کلتوري آثارو د ساتلو په هکله ځانګړي کورسونه جوړ کړل. نن ورځ هغه ماشومان چې په یادو کورسونو کې ګډون کړی دلته د مینی ماراتون په یوه سیالۍ کې برخه اخلي. زموږ له دې پروګرام څخه هدف د تاریخي ابداتو د ساتنې د کورس د یو کال یعنې کلیزې د پوره کېدو دی. موږ په همدې موخه د مینی ماراتون سیالۍ په لار اچولې دي تر څو دغه ماشومانو چې له موږ سره په دې کورس کې برخه اخیستې ده دا معلومه کړو چې دوی څومره پرمختګ کړی دی. حسیني یو ځایي رضاکار دی. د مینی ماراتون نننۍ سیالۍ د حسیني او نورو نړیوالو رضاکارانو لخوا په ګډه جوړیږي. زما نوم حمیده دی. په دې لوبو کې مې چې ګډون کړی ډېره خوشحاله یم او دا چې د بودا په سیمه کې درس وایو دلته مو د دې سیمې په اړه هم ډېر څه زده کړي دي او غواړم چې دا زده کړې مو بیا هم داسې دوام پیدا کړي. له یو کال راهیسې د کلتوري آثارو په کورسونو کې ډېری ځایي ماشومانو ګډون کړی. زه غواړم په همدې برخه کې استاده سم. آرام 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 بچه آفرین. آرامتر آرامتر آرامتر. سره له دې چې ښوونکي بیا د سوکه ځغاستې غوښتنه کوي خو ماشومان لا هم په چټکۍ سره منډې وهي. پر لاره تېرېدونکي ځایي خلک هم کله کله ماشومان تشویقوي. بامیان دره د سمندر له سطحې کابو 2500 متره لوړه ده. دلته د ځغاستې سیالي قوي زړه غواړي. د فعالیت جوړونکو نننۍ سیالۍ په 2 ټایمونو سهار او له غرمې وروسته ویشلې. سهار کې هر ماشوم 2000 متره منډه وهي او له سپورټه خوند اخلي. 15 ماشومان د سیالۍ دویم پړاو ته غوره کیږي چې د مازدیګر ټایم کې به 2000 متره منډه کوي. خب ما میگیم 1 2 3 شما 20 تا نیل تو میکنید. خب صحیح؟ اینو دیدین دیگه؟ خب 1 2 3 بامیان. د سهارنۍ سیالۍ تر پای ته رسېدو وروسته هر ګډون کوونکي ماشوم ته جایزه ورکول کیږي. مصطفی محمد مصطفی
د کلتوري اثارو کورس یو دود دا دی چې هر ګډون کوونکی ماشوم به د جایزې لپاره یوه اندازه وچه ډوډۍ وګټي. نو ځایي خلک دا کورس د نان کورس په نوم هم یادوي. د نننۍ سیالۍ جایزه نه یوازې وچه ډوډۍ ده بلکې یو څه کتابونه او کتابچې هم دي. دا د ځایي ماشومانو لپاره ښې تحفې دي. د مینی ماراتون دویم پړاو د بند امیر په ملي پارک کې ترسره کیږي. بند امیر د افغانستان یوه مشهوره سیلانیزه سیمه ده. دا ځای د سمندر له سطحې 3000 متره لوړوالی لري او د بامیانو له درې 1500 متره جګ دی. سلو کوچنیو لوبغاړو د سهار لوبې تجربې درلودې او د دویم پړاو سیالۍ کې خپل سرعت کنټرول کړ. د سیالۍ په وروستۍ شیبه کې څو تنه هلکان په منډه کې تر نورو ډیر مخکې شول او په بریالیتوب سره یې د پای کرښې ته ځانونه ورسول. زما نوم سید محمد دی. د بامیانو ولایت اوسېدونکی یم. زه ډېر خوشحاله یم چې په دواړو ځایونو کې مې لومړی مقام ترلاسه کړ. ما چې د بودا سیمې کې هم لوبې وکړې لومړی راغلم او همداسې دلته هم. زه غواړم دوام ورکړم او یوه ورځ په نړیواله کچه لوبې وکړم. هیله مې دا ده چې په راتلونکي کې یو قهرمان شم. د ماشومانو لپاره نن یوه له خوشحالۍ او خاطرو ډکه ورځ ده. د دې پروګرام ارزښت له علمي او فرهنګي پلوه خورا زیات دی. موږ چې کله دلته یو شمېر ماشومانو ته د دې تاریخي ابداتو اړوند زده کړې ورکوو، دا زده کړې له دې ځایه څخه ځي په ټولنه کې، ښوونځي کې او لنډه دا چې کورنۍ ته یې رسیږي. دا نننی پروګرام چې موږ نیولی غواړو د رسنیو له لارې او دغه راز په مستقیم هغه خلک چې له فرهنګي او تاریخي میراثونو سره نږدې ژوند کوي دې ته وهڅوو چې د دې ارزښتونو په ساتنه کې لوی مسؤلیت لري. په دې توګه موږ کولی شو خپل فرهنګي میراثونه وساتو. افغان ځوانه راځه منډې ووهه او کلتوري اثار مو په ګډه وساتئ.